السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې تاسو ټول به راته روغ جوړ او د ښه صحت جامې به مو تن اوسي. ورونو غواړم چې زه تاسو ته د خیریه بنسټونو په حواله لږ وضاحت ورکړم او د هغوی مجبوریتونه او همدغه رقم د غریبو مجبوریتونه او همدغه رقم چې د یورپ نه څوک پیسې لیږي د هغوی مجبوریتونه تاسو ته په ډاګه کړم او دغه بعضې څه چې دي د قرآن او حدیث سره خلاف دي او که نه دلته ډېرې باریکۍ وجود لري او د همغې دپاره زه راغلم چې تاسو ته وضاحت د دې خبرې وکړم تر څو ستاسې عقل په کار راشي او سر مو په خلا شي او هغه دا دي یو نوع لیږونکي چې د یورپ څخه پیسې لیږي د هغوی غوښتنه دا اوسي چې دغه زما امانت دی هماغې خلکو ته وسپارل شي څوک یې مستحق اوسي ځکه چې دوی نشي کولی چې هلته لاړ شي او دا امانت هغه ته خپله وروسپاري نو په همدغې خاطر یې دغه خیریه بنسټ انتخاب کړی دی او غواړي چې د دغې له طریقه هغه ته خپل زکات اوسي صدقه اوسي ور وسپاري. دویمه خبره دا ده چې هغه ورونه چې مثلا ځي او هغه غریب چې د هغوی غوښتنه وي هغوی دغې خیریه بنسټ ته خپل مشکلات ورښایي او خپل غربت وښایي او د ډېرې مجبورۍ په خاطر باندې هغه راځي د خیریه بنسټ دروازه ټکوي. دغه د خیریه بنسټ خو هم مثلا داسې څوک نه دی چې دا بس د کور کې پیسې او بس دته به راځي نو دا یې هم مجبور شي چې دغه خلک په شیشه د دې دپاره راولي چې دا ولیدل شي او لاسنیوی یې وشي. مقصد مې دلته دا دی چې دلته داسې څه نشته دی یعنې مقصد غلط خلک چې دلته دي غلط هم پیدا کیږي او غلط هر ځای کې غلط دي او ښه خلک هم پیدا کیږي او ښه خلک هم هر ځای کې دي. اوس دغه خوار چې راځي او غریب چې راځي او دغه خیریه بنسټ ته دروازه ټک ټک کوي او دغه خیریه بنسټ خو بیا هم پیسې نه لري مجبور دی چې د دغه حالات عکاسي کړي او نورو ورونو ته یې وښیي او هغه ورونه بیا د ده لاسنیوی وکړي. دا داسې یو څه دي چې دلته موږ هیڅوک نشو ګرمولی لکه مقصد که خیریه بنسټ والا دی د هغه څخه دا غوښتنه او شرط شوی دی چې دغه پیسې چې زه تا ته درلیږم دغه مستحق کس ته باید ورسوي او هغه هم را دقیږي او عکاسي کوي او غواړي چې د ثبوت سره دغه څه چې دلته رالیږل شوي دي هغه ور وښایي او همدغه رقم دغه چې څوک ځي او هغه ته دروازه ټک ټک کوي دی خوار هم مجبور دی. نو دلته دغه مشکلات دي دا دومره د خبره نه ده. مقصد دا دی چې دلته باید څه وشي هغه مهمې خبرې دا دي چې مقصد دلته لکه د عطا ورور په شکل باندې ورور په شکل باندې د ابراهیم جان ورور په شکل باندې هغه بنسټونه چې هغه منل شوي دي هغه صحیح دي هغه په قرآن او حدیثو باندې ولاړ دي نو هماغه خلک انتخاب کړي او داسې خلکو ته نه چې مثلا سر او بېادبي د مافي دغه یې نه معلوم او هغوی ته لیږئ او هغه بیا د فتنې باعث وګرځي. راځم د دې دپاره چې په دې موږ او تاسو پوهیږو چې صدقه په یوه لاس ورکړه چې دا بل په خبر نشي یعنې دومره باید پټه ورکړل شي خو دلته خبره دا ده چې بعضې شیان هغه مجبوره چې سړی وکړي او دا د فتنې دغه خبره نه ده ځکه چې دلته دغه حقدار یا هغه غوښتونکي اوس فرض مثال زه په یوروپ کې اوسېږم زه یو غریب ووینم زه غواړم چې هغه ته ورسیږي نو زه دا غواړم چې دا زما مال چې دا ما څه لیږلی دی چې دا ده ته ورسیږي ځکه چې زه خو داسې دی چې ماته دا پته ده چې په افغانستان کې که چېرته څوک وي چې خیرات ورکول کېږي زکات ورکول کېږي نو یو رقم له کتارونه پسې راځي وروره حق پرست او یا مستحق او نامستحق ټول ولاړې په کتار کې ورته نو فلحاظه دغه
دغه څه چې دي دغه خیرات یا مثلا صدقه هغې خلکو ته نه رسیږي څوک یې مستحق دي. هغه غریب خلک یې هېڅکله نه لري، حتی هغوی د دې دپاره داسې مردانه څوک هم نه لري، خوارې کونډې او مثلا د چا مړونه نه اوسي، د چا اولادونه نه اوسي، اخواره په قطار کې ولاړ د هغو غږ نه نیول کېږي. نو دلته لږ زره باریکۍ شته دی او په همدې خاطر باندې پکار ده چې په دې خبره کې داسې اختلاف را پیدا نه کړي او کوشش دا وکړي چې خپله صدقه ښه خلکو ته واستوي تر څو دغه مستحقو ته ورسوي. نور مو وخت نه نیسم، په رب مو سپارم. ښاد او اباد او سرلوړی او کامیاب د الله په امان.